بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله ځیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای د اوږد ټول برته روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه یو نوی سیستم در پیژنم چې د هغې له لارې تاسو کولی شئ وړیا یا فری مایننګ وکئ، د ورځې خپل ټاسکونه کمپلیټ کړئ او د ورځې خپل ټاپینګ وکئ او هغه څه چې د دې سایټ له لارې تاسو ته ابلاغیږي خپریږي هغه تعقیب کړئ او خپل هدف ته ځان ورسوئ. نو دغه سایټ چې دی، دغه سیستم چې دی، دغه د یو افغاني لخوا منځته راغلی دی. مالک یې خپل افغانی دی، یو باوري سایټ دی، یو باوري ادرس دی. انشاءالله په دې کې به کومه ستونزه نه وي. تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې سرچ کړئ، ډیر فالوورز لري، سبسکرایبرز یې بیخي زیات دي، په ټلګرام کې هم بیخي زیات سبسکرایبرز لري او تاسو کولی شئ چې چیک یې کړئ، معلومات حاصل کړئ. د هغې نه وروسته په دې کې تاسو څنګه کولی شئ کار کولی شئ. ما خپله اکاونټ پکې جوړ کړی دی. د ورځې زه خپل ټاسکونه پکې کمپلیټ کوم. په یو ټاسک باندې د ورځې خپل کوډ شیر کیږي. هغه کوډ مونږ په دې سیستم کې داخلوو. د ورځې 8 افغانۍ او 9 افغانۍ 10 افغانۍ دغه کوډ مطابق چې کوي هغه ته کولی شئ چې وړیا یې ترلاسه کړئ. نو دا چې څنګه مونږ کولی شو په دې سیستم کې مونږ اکاونټ جوړ کړو، نو مونږ یوازینی هدف دا دی چې تاسو ته مونږ معتبر سایټونه در وپېژنو. لومړی زه پکې اکاونټ جوړوم، د هغې نه وروسته بیا تاسو ته مونږ هدایت کوو چې اکاونټ پکې جوړ کړئ او دغه سایټونه چې مونږ یې در پېژنو دا به انشاءالله معتبر وي، کومه ستونزه به نه لري. اول په دې کې مونږ تاسو کوم مشکل تاوان نشته، یوازې مونږ تاسو اکاونټ جوړول دي او کوم ټاسکونه چې دي هغه مونږ ته څنګه کوو کمپلیټ کوئ. نو زه به تاسو ته د دې سایټ د دې ادرس لینک په ډسکرپشن کې، د ویډیو په ډسکرپشن کې در سره شیر کړم. تاسو مستقیما لاړ شئ، لینک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به یو داسې صفحه راخلاصه شي. نو تاسو به په لومړي قدم کې په دې ځای کې خپل نوم ورته ولیکئ، نیم، او فیملی نیم کې به تاسو ورته تخلص ولیکئ. ایمیل خانه کې به تاسو ورته خپل ستاسو چې کوم ادرس وي ایمیل ادرس هغه به ورته ولیکئ او دې ځای کې پاسورډ خپل پاسورډ به په دې ځای کې کټ مټ دوهم ځل بیا ورته ولیکئ، کنفرم به یې کړئ او په دې کې به تاسو ورته خپل هیواد سلیکټ کړئ، کنټري. او کله چې تاسو زما د لینک له لارې ادرس د دې اکاونټ کې په دې سایټ کې تاسو اکاونټ جوړوئ، دغه ریفرل به تاسو ته مستقیم ډول په دې ځای کې په اتوماتیک ډول په خپله لیکل شوی وي. نو د ریفرل کوډ چې دی 23809 دغه زما ریفرل کوډ دی او له دې نه وروسته به تاسو په دې ځای کې موبایل شماره ولیکئ او دغه ټیک باکس به آن کړئ او د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ په دې رجسټر بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ به څنګه شي جوړ به شي، رجسټر به تاسو. او که چېرته دغه صفحه تاسو ته ښکاره نه شوه نو ممکن تاسو دغه صفحه هم ښکاره شي، یا به په دې شکل وي یا په هغه تیر شکل باندې وي. دلته ایمیل ادرس او په دې کې به تاسو خپل ایمیل ادرس ورته ولیکئ، نوم، تخلص، هیواد، ریفرل کوډ به الریډي تاسو ته لیکلی او که لیکل شوی نه و تاسو به ورته 23809 دغه به ورکئ. په دې کې به تاسو ورته پاسورډ ولیکئ، پاسورډ به واپس کنفرم کړئ، یعنې د پاسورډ په دې کې هم ورکئ کټ مټ او له هغې نه وروسته به راشئ دغه چیک باکس به آن کړئ او رجسټر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو اکاونټ به څنګه شي جوړ به شي. دا چې ما مخکې له مخکې په دې سیستم کې زه رجسټر یم، اکاونټ مې پکې جوړ کړی دی. زه غواړم چې خپل اکاونټ ته زه داخل شم. نو تاسو به لاړ شئ، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکئ، په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکئ. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ لاګین ته، لاګین باندې به کلیک وکئ. نو لږ ورته منتظر شئ، تاسو باید انټرنیټ سره وصل وای، انټرنیټ مو باید ښه وي. په دې ځای کې به تاسو هماغه ایمیل ادرس ورکئ او دې ځای کې به تاسو پاسورډ ورکئ او که چېرته تاسو دغه چیک باکس آن کړئ دا په دې معنی چې په آینده کې به هم تاسو ته ایمیل ادرس او پاسورډ الریډي دلته لیکل شوی وي او ستاسو لاګین انفارمیشن به دوی ته یاد وي. تاسو بیا راځئ یوازې په لاګین باندې کلیک کوئ، تاسو مستقیم ډول څنګه کېږئ سیستم ته داخلیږئ. زه اوس راځم سیستم ته داخلیږم. ښه، زه دغه د سایټ ته داخل شوم او اوس څنګه کولی شو چې مونږ هغه د روزمره کوم کوډونه چې دي هغه مونږ په کوم ځای کې څنګه استعمال کړو. نو د هغوی لپاره به تاسو بیا هم دې ځای ته راشئ، دا به کلیک کړئ، د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ فری انکم په دې باندې به کلیک وکئ. دې ځای کې تاسو ته ما په ویډیو کې یادونه وکړه چې وړیا ټاپینګ دی، دغه یو افغانۍ ادرس دی. نو تاسو د دې لارې کولی شئ وړیا یا مفت مایننګ وکئ. دلته یوازې تاسو ټاپینګ کوئ، ستاسو پوینټونه به خپله ډېرېږي. ما تر 670 افغانیو پورې کار پکې کړی دی او
څنګه کولی شو چې هغه روزمره کوډونه مونږ هغه استعمال کو. د هغوی لپاره به تاسو ته زه د هرې ورځې کوډ زما په ټلګرام چینل کې شیر کوم. نو تاسو به لاړ شئ زما ټلګرام چینل ته. دغه د نن ورځې کوډ ما دلته شیر کړی دی. دغه ډیسنټرلایزډ په دې باندې به کلیک وکړئ، ستاسو کوډ به کاپي شي. دغه زما ټلګرام چینل دی، نجیب الله زیرک په خپل ټلګرام کې سرچ کې پیدا کړئ او جوین کړئ. په دې کې تاسو کولی شئ مختلف ډوله کتابونه، معلومات، خبرونه، آثار، هر څه چې تاسو غواړئ دلته تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ. نو دغه به تاسو هم در سره جوین کړئ او د چینل لینک به کاپي کړئ، نو ملګرو سره به هم شیر کړئ. نو ما هغه کوډ کاپي کړ، اوس به راشم د سایټ ته او د هغې نه وروسته به زه په دې بټن باندې کلیک وکړم او په دې ځای کې به زه ورته هغه کوډ چې ما کاپي کړ هغه به زه ورته په دې ځای کې پیسټ کړم یا به په دې ځای کې ورته ولیکم. د هغې نه وروسته به تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ، باندې کلیک وکړئ او د کلیک نه وروسته به د دې کوډ تر شا چې څو افغانۍ پرتې وي، حداقل 8 افغانۍ هر کوډ لري. نو ستاسو اکاونټ ته به هغه څنګه شي، هغه به ستاسو اکاونټ ته جمع شي. لکه زه په دې ځای کې ټوټل 345 افغانۍ لرم. نو دوستانو کوم چېرته دغه ویډیو خوښ شوه، ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ، زموږ د ټلګرام چینل جوین کړئ او له لیدو او د ویډیو تر اخره پورې تعقیبولو نه مو ډېره مننه.